د بلخ ولایت په حیرتانو دوراهي سیمه کې د بار وړونکو موټرو لپاره د یو ستر ترمینل د جوړولو چارې رسماً پیل شوې. دغه پروژه په 1000 جریبه ځمکه کې عملي کیږي چې 850 میلیونه افغانۍ لګښت به پرې راشي. د هیواد د هوایي چلند وزارت معین وایي د دې پروژې د بشپړېدو سره به د بار وړونکو موټرو لپاره ګڼې اسانتیاوې برابرې شي او خلکو ته به د کار زمینه هم مساعده شي. نوموړي زیاته کړه چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د ټول هیواد په کچه د دغه وزارت اړوند ګڼ شمېر پروژې پیل کړي. هغه وویل چې د ترانسپورتي خدمتونو د پراختیا لپاره په هیواد کې ګڼې پروژې تر کار لاندې دي او هڅه کیږي څو موټر چلوونکو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ملت وو، د دې شرکتونو وو، تجارانو وو، د دې خلکو څخه د ټول څه د خواهش دی چې په دې کې تاسو همکاري را سره وکړي. دا ستاسو همکاري به نتیجه دغه ورکړي لکه نن چې موږ دا پروژه پیل کړې ده، سبا به بله دغه پروژه پیل کېږي، بله ورځ به بله دغه پروژه پیل کېږي. په دې قرار باندې به زموږ افغانستان او ملت به د سیالانو سره یو سیال جوړ شي او د دې خلکو دپاره به وسایي جوړه شي. د بلخ ولایت مرستیال والي وایي د دې ترمینل جوړېدل به د موټر چلوونکو او سوداګرو لپاره د توکو د لیږد په برخه کې اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه چې د بلخ ولایت ځایي اداره له سوداګرو او پانګوالو سره د هر اړخیزې همکارۍ لپاره چمتو ده. این پروژه‌ای را که ما و شما افتتاح میکنیم یک پروژه ملی استاندارد مدرن و بسیار پیشرفته هست و تماما لوازمش که هست در اینجا مساجد و همه لوازمش بمریشن هستند. از این خاطر که ما بسیار خوشحال هستیم که در ولایت بلخ در دوره حیرتان و این چنین پروژه بسیار پیشرفته افتتاح میشه و جور میشه و تماما دریوارا و موتروانه و تماما تجارا اینجا سهولت فراهم میشه و خدمت به مردم، خدمت به ملت هست. ورته مهال د ساختماني شرکت رئیس وایي چې دغه ترمینل به د ټولو معیارونو په پام کې نیولو سره جوړ کړي او د 2 کلونو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. نوموړي زیاته کړه چې په ترمینل کې د انتظار خونو، د رستورانتونو جوړول، د سمسورو سیمو رامنځته کول، د تفریح سیمو جوړول او دغه راز د موټر چلوونکو لپاره نورې بېلابېلې اسانتیاوې هم پکې شاملې دي. نام پروژه اعمار ترمینل موترهای باربری دوراهی حیرتان است. حدود 1000 جریب زمین است و مقدار 850 میلیون افغانی سرمایه گذاری میشه. در مدت 2 سال اعمار میشه و 20 سال هم میاد بهره برداری است. چارواکي باور لري چې د حیرتان په 2 لارې سیمه کې د دغه ستر ترمینل جوړېدل به نه یوازې د ترانسپورتي خدمتونو په پراختیا کې مهم رول ولوبوي بلکې د سوداګرۍ، پانګونې او کاري فرصتونو د زیاتېدو لامل به هم شي. تمه ده چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د هیواد د شمال په کچه د بار وړونکو موټرو د تنظیم او ترانسپورتي چارو لپاره یو مهم مرکز رامنځته شي.